برگزاری مسابقات والیبال میان پنزه‌های نوگانه پانتون البرنی تحت نام اتحاد اومدی به تاریخ 14/3/2018 با حضور پرشور مسئولین و رهبران پانتون البرنی برگزار شده بود که در این مسابقات 15 شریعت با شکست دادن طب و حقوق، زراعت با شکست دادن تعلیم و تربیت و ادبیات به فینال را پیدا کردند. در این رویارویی 15 شریعت مقام اول، زراعت مقام دوم و ادبیات جایگاه سوم را کسب کردند. جاوید سروری آمر ورزشی پانتون البرنی میگوید هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب مسئولین برتر است. پانتون که نه 15 څخه ورزیده بازیکنان چې خلو بلري چې هغه منتخب ټیپ ته هغه کوشنیم د تشویق کړو، انتخاب کړو، هغه پیدا کړو، لاس ته راوړو. عنایت الله الال آمر ورزشی کاپیسا برگزاری این مسابقات را حرکت مثبت برای جوانان و مسئولین می‌داند. مسابقات امروز برگزار شده مسابقات والیبال بین پنزه در حقیقت یک حرکت خوب است، حرکت مثبت است. می‌داند هم برای ورزشکاران یک الگو باشه، هم برای جوانان که برای ورزش تشویق شوند، برای ورزشکاران که ورزشکاران استعدادهاشان انتخاب کنند و بتوانند به مسابقات ملی و بین‌المللی درخشش خوب داشته باشند. شمار از مسئولین و ورزشکاران و تماشاچیان از برگزاری این مسابقات ابراز خوشحالی کردند و از رهبری پانتون البرنی خواستار همکاری و ساختن میدان مجهز برای ورزشکاران شدند. مقام رهبری پانتون خواهشمندیم که تا در مورد جمنازیم با ما چی کنه، همکاری کنه، چون جمنازیم برای ما بده ما تمرینات خود خوبتر پیش ببریم و بتونیم به سطح پانتون یک تیم برتر و خوبتر باشیم. هدف ما از توپوزی است که جوانان تشویق شوند، از معتاد شدن از گپا دور شوند و به ورزش روی آورند. رهبری همچنان مدیریت ورزشی خیلی خوشحال هستیم، خیلی سپاسگزاری میکنیم که همچنان مسابقات را برگزار میکنه با خاطر تشویق جوانان. و خواست ما از هیئت رهبری پانتون البرنی است که در قلم نخست همچون جمنازیمی که فعلا در اختیار ما است اگر میره پایدار با ما نگاه بکنه و در آینده هم در آبادی از جمنازیم همراه ما همکاری داشته باشه. باید میدان کرکټ جوړ شي یا معیاري میدان او میدان د فوتبال نه لرو. موږ د میدان د فوتبال جوړ شي ځکه دا د کاپیسا ولایت چې دی خصوصا د پانتون څخه چې د ډېر شمال دی. د شمال د وجې موږ نشو کولی چې لکه اوس کرکټ لوبه، فوتبال لوبه، دلته میدان زموږ خاوره لري، نو دې کې ګرځونه ډېر کېږي. نو دې په وجه موږ نشو کولی چې دلته فوتبال او کرکټ لوبه د ماسپښین لخوا یعنې وروسته د غرمې نه شروع کړو، ځکه باد د وجې نه کېږي توپ خپل هدف ته نه رسېږي. نو د مقام څخه د رهبري څخه زموږ هیله ده چې دغه میدانونه موږ ته په ستاندارد باندې څنګه کړي جوړ. قایت الله وقار رئیس پانتون البرنی میگوید در این نزدیک ها میدان مجهز نیست ساخته خواهد شد. مشکلاتونه دا ده چې زموږ ورزشي میدانونه د فوټبال، والیبال میدانونه منظم نشته. په دې اړه الحمدلله د وزارت محترم مقام موږ سره وعدې کړي دي او د وزارت مقام نه څو تنه انجینر صاحبان راغلي وو چې په یو معیاري بڼه باندې د والیبال، فوټبال او کرکټ میدانونه ورزشي ځایونه برابر کړي. د هغې برابر هم شوی دی. انشاءالله چې هغه تفصیلات د وزارت مقام سره شریک شوي دي او د بودیجې د دغه مشکلاتو نه چې انشاءالله ووځو. این در حال است که همه ساله مسابقات فوتبال در پانتون البرنی برگزار می شد و این اولین بار است که مسابقات والیبال در پانتون البرنی برگزار می شود. الیاس ابراهیمی، پانتون البرنی، کاپیسا.